ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دغه اهل بیت سره مینه محبت او دغه احترام او اکرام دغه عنوان باندې سباس مونږه تیر جمعه کې ذکر کړو، باقي بلند ذکر کوو. په دې کې مقصود او د خلکو رد دي چې کوم خلک هغه په عمر رضی الله عنه باندې الزام لګئی چې دغه سب کړو د علي بن ابي طالب نه دغه خلافت او د اهل بیت سره د دشمنی و او دای په نتیجه کې چې کلم روافض او شیعاګان بیان کوي نو ابوبکر او عمر به کې خامخا کنزي ځکه دا خپل دین ګرځولې دي زه پر ابوبکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم او نور صحابه کرام دیو کنزلی اغلی دیو یمنګه صحیح مؤمنان کېدل نو شوي منګه دا ثابتو چې دا تاسو الزام دی او تاریخ په دې گواه دی او حدیث په دې باندې گواه دی چې ابوبکر او عمر غاصبین نو دای خلافت په اتفاق د ټولو صحابه کرام سره حاصل شو او ټولو بشمول علی بن ابي طالب رضی الله عنه او نور اهل بیت هغه دې سره بیعت کړو. یو کس هغه د بیعت نه انکار نه کړی او ابوبکر او عمر رضی الله عنهما وخت په وخت باندې هغه د اهل بیتو د نبی صلی الله علیه وسلم د کورنۍ د قدر او احترام هغه بالکل ساتل دی، پای کې څه کوتاهی او تقصیر نه دی کړی. لکه دې باب ټول واقعیت شته کله چې فتوحات سیوا شو غنیمتونه غډیر زیات راتلل مسلمانانو باندې پر اخر اعلی عمر بن الخطاب رضی الله عنه صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې غنیمتونه ډیر راغلي دي په دې کې د مسلمانانو د مهاجرینو د انصارو دغه وظیفې مقرر کول پکار دي، ایره تنخواګانې مقررول پکار دي. کاغه هر قبیله ده خدای د پاره تعیین پکار دي د وظیفو. صحابه کرامو سره مشوره وکړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه تو فرمایل امیر المؤمنین لاول تر خپل ځان او د خپل قبیله بنو عدی چې دا سا خاندان دی قبیله د لاول دغه شروع وکړه اید پاره لاول ته وظیفې مقرر. امیر المؤمنین سوی وینا دانش کېدلې زب اول نمبر وظیفه چې مقرروم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان د پاره دغه د قبیله بنو هاشم د پاره اول زم مقرروم. نو ترتیب دا وکړو چې اول نمبر د بنو هاشم نه شروع وکړه عباس او علي بن ابي طالب رضی الله عنه دغه وظیفه مقرر کړه او دغه بنو هاشم چې څومره کسانو دغه وظیفه او دغه تنخواګانې مقرر کړي او دغه نورس بیا 15 قبایل جنورو انصارو کې مهاجرینو کې دغه تنخواګانې مقرر کړي خو خپل خاندان بنو عدی هغه اخیره واسطه او چې 15 نمبر د خپل خاندان لپاره بیا وظیفه مقرر کړي. داغه د اهل بیت سره او د خپل ولید نبی صلی الله علیه وسلم دغه د خیال ساتلو په خاطر باندې بنو هاشم ټول کې مقدم کړو. نول بنو هاشم به بنو امیہ ابن عبد الشمس او دغه شان 15 قبایل د دې لپاره وظیفه هغه مقرر کړي. بل لا چې هغه همیشه د پاره خپل خلافت کې چې کلم اهم امور مهمه پای کې باغ علی بن ابي طالب رضی الله عنه مشورې غستلې او علی بن ابي طالب د یو دوست په حیثیت باندې
دیو خیر خوا په حیثیت باندې خکلک ولاړو دغه سره هغه ته به خپل مشورې ورکولې تر دې پوري کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیت المقدس قبضه کاو فاتح د بیت المقدس دا خو عمر بن الخطاب رضی الله عنه د اول نمبر باندې اگر روافض او شیعاګان نن هغه شخصیت ته کنځلې کوي چې کوم بیت المقدس قبضه کړی دی بیت المقدس ته چې کله په خپل باندې لاړو نو ټول امور د خلافت په مدینه کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته وسپارل کچرته هغه د احترام او قدر نه کولې ډیر صحابه کرام په مدینه کې موجودو خو بل کس ته د خلافت امور د نیابت په صورت کې نو سپارلی چې بیت المقدس ته زما او پلان کې به زما نائب شي نه علي بن ابي طالب رضی الله عنه خپل نائب مقرر کو او په خپل باندې بیت المقدس هغه ته لاړو دا شان دغه مینه د دین معلومیږي چې کله خاندان د نبی صلی الله علیه وسلم سره دغه مینه نه وي نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه د لور سره رشتہ نه کولې دغه دای تفصیلی واقعه ان شاء الله روسه ذکر کوو خو عمر بن الخطاب رضی الله عنه علي بن ابي طالب ته ویل ستاسو خاندان می خو خاندان دی خپل لور ام کلثوم چې فاطمه رضی الله عنها نه پیدا وا دا مال په نکاح باندې رااله علي بن ابي طالب راولېږي دا خپل لوري عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته په نکاح باندې ورکړه دا غي تفصیل به ان شاء الله تعالی روس سره دی بیا دا غي مینه تاسو دین معلومه ولې شي چې کله د علي بن ابي طالب رضی الله عنه بچی پیدا کیږي د نور بیبیانو نه فاطمه رضی الله عنها به مخکې وفات شي وا شپږ میاشتې د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته وفات شي وا وروسته هغه نور بیبیانو وي خو هغه بیبیانو کې پای کې د اکثرو نه چې کوم بچی پیدا شي او د غیر نمونه زی خو دریو نن افسوس تاره چې روافض او شیعاګان دا د ابوبکر او د عمر او د عثمان د نوم سره بغض ساتي چې د ابوبکر او د عمر نوم څوک اخلي په نوم باندې په خپل باندې دا غي سره دښمنی کوي بلکې په قتل باندې صرف نه کوي بلکې د روافض او د شعار ګرځیدلې دي چې د باتروم مخې تام د عمر نوم لیکل او چې په باتروم تنوزي پاغلا ول خپېګ دي سړکونو کې هم دا نومونه لیکري د ابوبکر او د عمر عثمان رضی الله عنهم اجمعین لری پسې نو زموږ په پاکستان کې تاسو وګورئ د په نومونو باندې باقاعده خپېږي او دومره غلیظ ترین الفاظ استعمالي چې هغه موږ د ترشو بیانولې لیکن د دې برعکس وګورئ علي بن ابي طالب رضی الله عنه البدايه والنهايه کې ابن کثیر ذکر کړی د شیعو په کتابونو کې لیکلي دي چې کله د علي بن ابي طالب رضی الله عنه بچی پیدا شو روستا د نور بیبیانو نام د یو نوم کې خود ابو بکر د دویم نوم کې خود عمر د دریم نوم کې خود عثمان شیعو کتابونه په دې باندې اقرار کوي چې خپل بچو له نمونه خودري د ابوبکر او د عمر او د عثمان نومي خودري دی ولا زستاسو نه تاسو کوم چې څوک د چا سره بغض ساتي څوک چې د تاسو سره کینه ساتي څوک چې څوک خپل دشمن ګڼي دغه نوم خپل بچی لګدي د سوال نه پیدا کی چې خپل بچی له دغه نوم کیږي خو علي بن ابي طالب د ابوبکر او د عمر دشمن نه دی او نه خپل دشمنان شماري بلکې د خپل دوستان شماري مینه محبت ور سره دی ذکر خپل شو نمونه د ابوبکر او د عمر او د عثمان په نوم باندې دي د علي بن ابي طالب رضی الله عنه دا غم محبت تو د ابوبکر او د عمر سره او د عثمان رضی الله عنه سره د علي بن دینم تاسو معلومه شي تاریخ گواه کله چې فارس د ایران اټین کو ته فارس ویل کې اوس د ایران ویل کی د فارس جنگ د پاره چې کله انتخاب شو لخر تیار کړي شو دای صفا سالار وسوک مقرر کی وس امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه خپل ځان په خپل باندې مقرری چې زبر دی قیادت سنبال کوم ز په خپل باندې جنگ تزم مشروعي دیتا چې په خپل باندې مخکې رواني په خپل باندې هغه لخر نه مخکې رواني عمر بن الخطاب خپل ځان مقرر کړ چې زبر دی لخر صفا سالاری زکوم زم مشر شم زبلار شم اوس مشوره څوک ورکوي ولا مشوره علي بن ابي طالب رضی الله عنه ورکوي شیعو تمنګ یو کچرتا علي دا عقیده وا چې عمر دا غاصب دی زمانه خلافت غصب کړي نبی زما بارک وصیت کړو نو پکار دا وا چې علي اډول مشوره ورنه ورکولې د پات کې د ویلي به چې پرې د چلال شي تجیست پکې شهید شي عمر شي پکې علي ستو دغه تسوي عمر ته امیر المؤمنین تب نزي جنگلا
بل څوک مقرر کا امیر ته بنځ چې تلاړ شي دلته خلافت امور څوک سنبالي او ستانه بغیر خود تل کېدای شي نور اختلافات تنازعات جوړ شي چونکه عمر لاله رو ور کړو برنا قبر هغه خلک یریدل دا رو بغل الله ور کړو نو ته ویلی چې امیر المؤمنین زما مشوره دار چې ته بنځي بل څوک مقرر که خیر دی مدینه مو پرې خالی نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه د علی بن ابي طالب رضی الله عنه دا مشوره ومنو چې بالکل ستا مشوره ټیک د وزو پاتې شمه نو بل کسي امیر منتخب کو اولاد فارس غزا د پاره کدا علی مینه د عمر سره نه وي نو عمر تبا علی ویلی چې بس تلاړ شه په خپل باندې خلاغت ولنا تب نزویل دا مشورې څوک چاله ور کوي دا خو هغه چاله ور کوي چې چا سره زړه مینه زړه محبت ور سره دا علی د عمر سره د زړه مینه وا ځکه وته ته پاتې شدلته عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه دومره بیا د اهل بیت خیال ساتل دي مالک ابن اوس نے فرمائی امام بخاری وګد حدیث نقل کړي زیاده حاصل وي مالک ابن اوس رضی الله عنه دے فرمائی عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما پسې سړی راولېګو چې تراشه دلته زما خواته زه چې کله دا خواته رالم ناغا په کټ باندې ناسو کټ د کجورو د پټونه هغه جوړ کړل شو او د چمړې کم بالا خو ناغې ته تکیا والی وا منس کی وایي چې نشته نه ته توشک شته نه ته تلیشت نه ته څادر شته په خالی کټ باندې هغه ناس د امیر المؤمنین دی او د چمړې چې کم بالغ ته نو هغه ته تکیا والی دا زرارم کې ناستم ما ویل امیر المؤمنین څه حکم دی لاته ویل چې ستاسو قوم د پاره ما څه مال جمع کړی دی چې په تقسیم کې دا او زه ته دا درخواست کوم چې دا تقسیم به په خپل باندې وکړه خپل قوم خو پیژني ما ته چې امیر المؤمنین قبل څه په دې مال مقرر کړي او بخې زاده نشم کولای چې نه الله باندې مقرر کړه تمام مقرر کړي تقسیم کې بلې کې ساره پر اجر دی خیر دی دا خبره من کوله په دې ټیم کې دا غلام يرفع اگر هغه امیر المؤمنین بار یو څو کسان دي اغي اجازت غواړي څوک دي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه عثمان ابن عفان رضی الله عنه زبیر بن العوام او در سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنهم عشر مبشره واړي درې څلور واړه دی اجازت غواړي ستا خوا راځي او ته اجازت تو ګرش رات څلور واړه رااله دی ناس خبره کې په دې ټیم کې بیا يرفع راغویل چې امیر المؤمنین بار عباس رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم تر او علی بن ابي طالب چې دا وراره دی د عباس دا دواړه راغلي اجازه غواړي و دې چې اجازه وکړي چرش او سوی وي زما خپل خیال دار چې دا څلور کسان عبدالرحمن ابن عوف عثمان ابن عفان زبیر او در سعد ابن ابي وقاص دا مرا تخکاری دي دوړو مخ کې را لګري چې تاسو زمونږ د پاره خبره وکړي عمر ته خدا پته نه و بس هغه دوړه رال کېناس چې کېناس نو د عباس او د علي د ترو د ورارو د خپل منځ کې لږ اختلاف دی کم چې په خیبر کې مالفه ملاو شي او په نورو غزواتو کې خاص کر باغ فدق هغه چې کم ملاو شي او نو پای کې ردی دوړو اختلاف وو عباس ویل چې دا به زه د سمبالغ کوم علي ویل چې نه زبې کوم یو الماته پرې بل الماته پرې دا دی دوړو په کې اختلاف وو دیورال عباس رضی الله عنه علی دغه تو عمر بن الخطاب امیر المؤمنین زما او علی دا فیصله نن وکا نو عمر ځان هو هغه سړډو والے ور کېناس څلور واړه مخاطب عثمان عبدالرحمن ابن عوف زبیر او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنهم هغه ته مخامخ شو تویل زه تاسو له قسم د الله په نوم باندې درکوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نو ویلي چې ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقه منګ د انبیاء چې کوم جماعتي او زمنګ نه میراث توړې کیږي کم مال چې موږ نه پاتې شي هغه صدقه قرآن کریم کې ول الله ذکر کړی دي وما افاء الله على رسوله منهم کم مال غنیمت مال فیچ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تور کړی دی د بنو نذیر نه عفوا خیبر نه بنو نذیر د بنو نذیرنا چې کم مال فی دی نبی تعالی ور کړی دی
نو الله مؤمنان ته ویلي فما اوجفتم علیه بخیل من خیل ولا رکاب تاسو پای پسې سنا سن زغلولې دي نن پسې وخان زغلولې دي ولکن الله يسلط رسله على من يشاء لیکن الله خپل پیغمبر هغه غالب کوي او مسلط کوي په چا چې وغواړي په دې کې د چا اختیارات تشدا صرف بد الله د رسول وی دې ته مال فعل کې مال غنیمت یا چې بجنګ کې حاصل شي یو مال به خالص بیت المال کې جمع کیږي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دغه اختیارات او دغه نورس بیا دغه د اهل بیتو دغه ضرورت په دې پوره کېدلی شي نو عزت تاسو له قسم در کوم چې دغه کم مال چې ملاو شي مال فهم د دین نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دغه په اختیار کې او خپل ځان له خرچه به امتکولا او د خپل بیبيانو دغه به یو کال خرچه دغه نه کولا دې څلورو ارتوي چې نبی دې کړي کنه غیر بالکل کړي بیل تاسو له قسم در کوما چې د الله نبی نو ویلي چې موږ نه صفات شي هغه صدقې او هغه میراث نه هغه میراث کې نوړل کی ویلا بالکل موږ ټول دې اقرار کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې موږ نه کم مال پات شي هغه صدقې هغه میراث نه بیا ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم کله وفاش داین روس خلافت ابوبکر صدیق سنبال کو عمر دی ته لګیا دی چې نبی کله وفات شو داین روس خلافت ابوبکر صدیق سنبال کو ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم پای کې هغه کار کاو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې د اهل بیت ټول خرچه دغه نه برداشت کول او سنبالښت هغه کاو هغه په خپل تقسیم کې رښتینی او هغه دیانتدارو دغه نروستا چې کله هغه وفات شو بیا ما ته خلافت وسپارل شو ما یو څو کال تقریبا 2 کاله دغه سنبالښت کړي او دغه نه بچ کم آمدن راته نو ما په تاسو تقسیم کړي دي تاسو په اهل بیت ټول باندې ما تقسیم کړي موږ ځان 30 دی غسلی بیا تاسو دواړه را لې عباس ته وی علي ته وی تاسو دواړه راغلي او تاسو مانو مطالبه وکړه چې د دې باغ او د دې مال سنبالښت موږ ته وسپاره موږ به د دې سنبالښت کوو باغ چې کوي دغه سنبالښت به کوو نور زمکو سنبالښت به کوو او چې کم سره اتلو چې هغه به موږ ځان لاخلو د ټول اهل بیت باندې به تقسیمو تاسو ما ته ونه ویلاو او تاسو ول تاسو کوم علي ته یو عباس وی چې نبی دا نه ویلي چې نا معاشر الانبیاء الا نور سما ترکنا صدقه موږ د انبیانو میراث وړي کی کوم چې پادشاه صدقه تاسو دا اوریدلی د نبی نه کړه ویلا بالکل موږ د نبی نه اوریدلی دي چې زمونږ نه میراث وړي کیږي مال با صدقه ویل خطا سو دوړ ماته ویل چې موږ ته صرف سنباله خو سپارا میراث ونه دي سنباله خیرات و سپارا موږ به سنبالو او د اهل بیت ټول خرچه بداغي نه کو ویلاو ول تاسو ته ما ونه سپارله چې تاسو یوالي تاسو سنبالخ کوي او تاسو ردی کروندې مروندې کوي د باغ باغوانی کوي او چې کم سره اتلا هغه په دې ظالم ته خرشاله او په دې اهل بیت باندې تقسیم وي تاسو نه ویلاو بالکل ول تاسو راته یو د دین اخواد ورز څه فیصله وکم تاسو مې کی ما خپل چل راځي کولې شي د دې سنبالخ وکي نو که تاسو ته عاجز یو اختلاف په خپل منځ کې بس ماته اوس پاره زه سنبالخ کومه او زه به تاسو له خرچه در کومه ورته زمرا د اهل بیت خیال ساتي چې ماته بل فیصله معلومه راغله چې زه وکم حلال کې دقه مال دا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل دور کې خپل ځان څخه ساتلی وو بیا ابوبکر صدیق هغه سنبالخ کړو عمر دغه دومره خیال ساتي چې هغه ته حواله کړي چې تاسو سنبالخ کوئ خیر دی وای که تاسو نشي ماته واپس کړئ لغی ټول ویل چې را دینه خو بل خو بل فیصله نه کیږي دومره خیال ساتو بلکې خیال دومره زیات ساتل دي وای ابوبکر عمر ځان هو د اهل بیت خیال له ساتلې صحیح بخاری کې حدیث دی خشک جوړ شو باران نه کېدو کله چې خشک جوړ شي بیا خلک استسقاګانې کوي کنه وسو استسقاګانې نشته دی وسو ټول چې کوم دی د نیټ د ویدر دغه عبا جوړ شوی دی بس نیټ راواړی ویدر وګوري باران شاو کنهشته سرکاري بزرګان ورکړي دي چې څو ورځې پورې باران نشي استسقاته ضرورت نشته دی د دیو خیال دارې چې ویدر نیټ چې موږ ته وخودل چې 15 ورځې پورې شپږ ورځې پورې باران نشته دی د دیو خیال دارې چې نعوذ بالله لا قادر نه چې دغه مخکې باران وکي دا خدا عقیده ساس جوړیږي غلط نظر جوړ شوی غلط تصور د خلکو جوړ شوی دی شرکیاتو کې مبتلا شوی خلک د نیټ او با جوړ شوی عابدان جوړ شوی دي منګه او عقیده سمندارا چې کله مؤمن سره سوالو کی او الله قبول کی په دې ساتي باندې باران کولای شي
هغه ته صرف تاسو خبر در کړی چې دی وخت پورې امکان نشته، لیکن الله خو ناممکن ممکن جوړي، خپل نظریه صحیح جوړي کړي. الله بندگانو کوم طرف ته روانه وي تاسو چې دجال راوځي تاسو بس کوي، دجال راوتره ټول بوته الہ ویلې. البته صرف دومره شي ته معلومات تی کولای شي چې باران شته او کنشته خو نور دا مې و چې کني دا یقیني خبره نه، ډیر کارته خبره دروژن شي دي. الغرض خشک جوړ شو، باران نه کېدو. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه هغه اعلان کوي استسقاء لپاره راوځي. استسقاء لپاره چې کله راوتل اوس که قدر عمر د اهل بیت نه کولې، نو په ټولو صحابه کرامو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر عباس رضی الله عنه هغه به نه را پاسولې او هغه به وسیله نیولې. وسیله په ژوندونی ول جایز دي چې ژوندۍ سړی ته وایي چې ته موږ له دعا وغواړه، ژوندۍ سړی نه دعا سړی طلب کولی شي، نور د مړو نه وسیله نه طلب کېږي او دارنګې نه د غایبینو نه ژوندۍ سړی ته ویلی شي چې ته موږ له دعا وغواړه، کولی شي. نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله استسقا ته راووتو خلک جمع دی، وایي عباس ته را پاسوئ. عباس رضی الله عنه را پاسه او وی درو خوا کې سوال وکړ، یا الله مخکې به چې کله موږ باندې باران بند شو، موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست کاو چې موږ له دعا وغواړه. لکه مشهور حدیث کې راځي خوش کړي رضیات جوړ شو، نبی صلی الله علیه وسلم جمعې خطبه ویلا، سړی راغی یا رسول الله مالونه هلاک شو، سفر ختم شوی، پسونه تباه شول، دعا وغواړه. نبی صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ، دعا یې وغوښتله. بله جمعه کې بیا راغی یا رسول الله باران ډېر شو، زه به درېدو دعا وکړه. نو عمر وایي یا الله موږ به مخکې د نبي په ژوند کې نبي ته وایي چې دعا وغواړه، نن خو نبي نشته دی، موږ د هغې نه محروم یو، خو نن موږ تا ته انا نتوسل الیک بعم نبینا، یا الله موږ تا ته وسیله پیش کوو په تره د نبي زموږ باندې چې موږ باندې باران وکړه. عباس ته دعا وغواړه، عباس لاس شوت د دعا یې وغوښتله او چې څنګه دعا ختمه شو بس باران الله رخ کېږي. عمر رضی الله عنه د اهل بیت دومره قدر کړی دی، د عباس رضی الله عنه دومره قدر کړی دی، په وسیله کې پیش کړی دی. بلکې دا غزوه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی، د عباس رضی الله عنه زوی دی، دغه دومره احترام کړی امیر المؤمنین، غوړ شخصیت دی. لیکن کله به چې دی په مجلس کې کېناسته عباس په ځان سره کېناو. صحابه کرامو یو پیر اعتراض وکړ، امیر المؤمنین زمونږ هم بچي شته ویل، دا وړوکی هلک دی، موږ مشران کسان کینو په مجلس کې او ته دا راولې زموږ سره وړوکی هلک کېنې، زموږ خو هم بچي شته دی. ورته ویل دا تاسو نه پېژنئ، ویل دا زه پېژنم چې دا کوم شخصیت دی. نو بله ورځ یې وایي امتحان اخست، عبدالله ابن عباس پخپله وایي امتحان یې اخسته، مجلس قائم شو، صحابه کرام کبار صحابه کرام پکې دي. نو عمر بن الخطاب صحابه کرام ته وایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. د دې سورت څه مطلب دی؟ صحابه کرامو خپل رائے باندې ویل چې بس دې خو ښکاره مطلب دا دی چې کله د الله مدد راشي، فتح راشي، خلک په اسلام کې ډلې ډلې داخليږي، نو بیا ته د الله تسبیح او حمد او استغفار واړه، دا مطلب یې دی. نو عمر ځانو عبدالله ابن عباس مخ راوړو، ویل هلکه ته څه دی کې؟ او ورته امیر المؤمنین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ خبر دی، په دې صورت کې د مرګ خبر دی. څه مطلب؟ چې کله فتوحات رال، خلق اسلام کې جوق در جوق داخل شو، نبی ستا میشن پورا، تب اوس رخصتېږي، دا ستا د مرګ زیری دی. عمر بن الخطاب صحابه کرامو ته مخ راوړل، تاسو ولیدل عبدالله ابن عباس ته وایي چې کوم رائے ستا په دې صورت کې واقع رائے زمام ده ویلو. حافظ ابو نعیم او در امام بغوی موجم الصحابه کې نقل کړی دي، عمر ابن الخطاب رضی الله عنه به چې کله مجلس قائم شو، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته به غږ وکړ راځه زما خوا کې کېنه. مجلس کې به د بچی په ځای باندې خوا کې کېنول، په دې اړخ کې به کېنولی وو او ویل به دا غالک دی چې دوباره کې زمونږ نبی ویلیو اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل، یا الله دته په دین کې پوهه نصیب کا او د قرآن تفسیر ورته وښیوه. د باره کې نبی دعا کړې زه کې زه خواته کېنوم دلته،
دومره قدر او دومره احترام دا عمر بن الخطاب د اهل بیتو د نبی صلی الله علیه وسلم چې دا پرزور دلیل له او غټ گزار په شیعو باندې پر روافض باندې چې هغه وي د اهل بیت سره دشمنی ولا قطعا دشمنی نه په زور باندې دشمنی پیدا کړي هغه خپل منسکرونه دي خپل منس کې به سره مینا محبت علی سخر دی او عمر زوم دی داغه د سخر او د زوم چا دشمنی راوستل چې تاسو دشمنی قائموي دا خپل منس کې مینا محبت د روس ان شاء الله تعالی اند جمعه کې با من در عمر بن الخطاب رضی الله عنه معاشرتی زندگی دا تفصیل به ان شاء الله ذکر کو عجیب عجیب واقعات پای کې الله فضل کرم سره اند جمعه کې به ذکر کو ان شاء الله تعالی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وملك بر ورب الرؤوف الرحيم. دا یو ملګری دعا درخواست کړې څه مشکل دی چې هغه مې الله حل کړي دا سوال ان شاء الله دې مشکلات ختم کړه الله خپل فضل و کرم سره دې ضرورت او دې مصیبتونه او ټول خپل خزانه ختم کړه. لسم د محرم باندې خیرات کول څنګه ریسوچه بدعت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې دې عمل کو چې پاوی زموږ حکم نه دی هغه مردود. لسم د محرم باندې عاشوري روزه خلق نیسی د عاشوره ویل کی خلق بده ورځي روزه نیسی خاطر خیراتونه کوي. روزه او خیرات یو څه تضاد دی. نبی روزي ونی سید یو کال ګناونه دی الله معاف کوي د خیراتونو ته لګیدل دي خیراتونو ته لګیدل شیګان به شیګان قمقل لري حسین چرته شهید شوی دی او دلته دی وب تقسیمه باندې نه دی حسین د حسین سره تعلق دی تګي هغه شهید شوی دی او دلته د شربتونو ته لګیا دی عجیب وانتي عقل لري دي خلکو خیراتونه میراتونه بری اور یسوک نه کوي دا ضعیف او موضوع من غلط روایتونه چې بری اور باندې چا په خپل حل پر اخره وصله نو ټول کال به پراخي د غربت د ختمېدو د پاره ډېر خبرونه ایجاد کړی دا د حکومت ته ویل غواړي چې د خیرات وکړي چې د حکومت د قرضیم ختم شي او پر اخره شي په حکومت باندې چې د IMF ته قرض نه خلاص شي. چې بکواسات دي داخله وي هغه هیڅ دغه حیثیت په اسلام کې نشته دی. نو څوک چې خیرات وکړي دا خوړل مسعید دي ښه دا خوړل پکای نه بدعت او خوراکونه دي. بل ملګری دعا درخواست کړل دی الله ټول مسلمانانو خپل حاجتونه پوره کړي الله خپل خزانه پوره کړي سپونه برابر کړي.